تاجکستان له محمد یعقوب مجاهد ته لاسونه کچکول کړل. د تاجکستان د باندنیو چارو وزیر له ملا یعقوب مجاهد څخه ډیره مهمه غوښتنه وکړل. تاجکستان له ملا یعقوب څخه څه غواړي؟ په جواب کې ځوان وزیر ورته څه وویل؟ که غواړئ پوه سئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. تاجکستان یو ځل بیا افغانستان ته څیرمه د امنیتي کمربند جوړېدو غوښتنه وکړه. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین محردین د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې یو ځل بیا د افغانستان په شاوخوا کې د امنیتي کمربند د جوړولو غوښتنه وکړه. نوموړي ومنله چې څه موده مخکې د هیواد د ځواکونو او له افغانستانه د نشهیي توکو د اوښتو قاچاقبرو ترمنځ وسلواله نښته سوې او یو شمېر پوځیان یې پکښې وژل سوي دي. د افغانستان په شاوخوا کې د امنیتي کمربند د جوړولو پر پلان په 2001 کال کې افغانستان ته د امریکایي پوځیانو تر راتګ پورې بحث سوی و. دا موضوع تیر کال بیا د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان لخوا د ډلییز امنیتي تړون د سازمان په غونډه کې مطرح سو. د ګډ امنیتي تړون سازمان د ارمنستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او روسیې له هیوادونو څخه جوړ دی. تاجکستان د شانګهای د همکارۍ سازمان او د ډلییز امنیت د تړون له مهمو غړو څخه دی. روسیې او د یاد سوي سازمان یو شمېر نورو هیوادونو هم د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو ګډه پوله ناامنه سوې ګڼلې، خو طالب چارواکو دا څرګندونې رد کړي دي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله پامان.